بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ډاکټر صاحبانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاست. زه ډاکټر کفایت الله مانی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن د اناټومي او فزیالوژي په 5م درس باندې بحث کوو. په تیرو درسونو کې موږ د اناټومي او فزیالوژي په عمومیاتو باندې خبرې کړې وي. نن 5م درس دی او دوهم فصل دی. په دې کې په حجره باندې بحث کوو. لومړی راځو حجرې تعریف ته. حجره د ژوندیو موجوداتو اساسي وظیفوي او ساختماني واحد څخه عبارت دی چې د انسان په بدن کې تقریبا 15 څخه تر 40 ټریلیونه پورې حجرات موجود دي چې د همدغه اندازې له جملې څخه 15 ټریلیونه یوازې سره حجرات یا ریډ بلډ سیل RBC دي. په بدن کې حجرات په داسې ډول باندې تنظیم شوي دي چې هر یو یې په ښه شکل سره دنده اجرا کړي. حجره د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا وپېژندل شوه. اوس راځو د یوې حجرې په عمومي خصوصیاتو باندې بحث کوو چې یو حجره باید کوم خصوصیات ولري. لومړی د هغې څخه ټول حجرات اکسیجن او غذا ته چې دی اړتیا لري. دوهم خصوصیت د حجراتو دا دی چې حجرات خپل ځان ته انرژي برابروي. هغه انرژي کومه چې د ودې او نورو فعالیتونو لپاره ضروری ده. دریم دا چې حجرات کاربن ډای اکساید او ځینې نور اضافي مواد یا واست مټیریل چې دی هغه له ځان څخه لرې کوي. څلورم دا چې د خپل ژوند لپاره د خپل ژوند د بقا لپاره چاپیریال یا هیمیوستاسیس چې دی ثابت ساتي. او پنځمه خبره دا ده چې په بدن د حمله کوونکو یعنی بکتریا یا نور زهرجن موادو د مداخلې په صورت کې چې دی شدید عکس العمل ښیي یا د هغې څخه مخنیوی ښیي. او شپږم هم په ځینو کتابونو کې راځي چې حجرات د انقسام په واسطه تکثر کوي پرته له نیورون څخه چې نیورون چې دی بیا تکثر نه کوي. چې انقسام باندې به هم موږ د حجرې په وظایفو کې بحث وکړو. بله موضوع دا ده چې د انسان بدن چې دی هغه د 50 څخه تر 80% له اوبو څخه جوړ شوی دی چې دا اوبه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یو ICF ده یا انټرا سیلولر فلویډ دی او بل چې دی هغه ECF ده یا ایکسټرا سیلولر فلویډ دی. لومړی ICF ته راځو یا انټرا سیلولر فلویډ چې دا 40% برخه تشکیلوي او په دې کې چې دی کنټینټس چې دی یعنی په زیاتې اندازې سره په دې کې پوتاشیم دی، مګنیزیم دی او فاسفیټ چې دی په ICF کې چې دی موجود دی. دوهم ډول مایعات چې دی هغه ایکسټرا سیلولر فلویډ دی یا د حجراتو څخه بیرون دی چې دی 0% برخه تشکیلوي. د مایعاتو د بدن د مایعاتو 0% برخه تشکیلوي. د دې کانټینټس یا په زیاتې اندازې سره چې دی په دې کې سوډیم شامل دی، کلورایډ پکې شامل دی او همدارنګه بای کاربونیټ چې دی پکې شامل دي. دغه ECF یا ایکسټرا سیلولر فلویډ بیا چې دی په دوو برخو باندې ویشل کیږي. یو ته انټراواسکولر فلویډ یا IVF ویل کیږي چې دا د ECF 15% برخه تشکیلوي. او دوهم چې دی هغه انټرسټیشیل فلویډ دی یا انټر سیلولر دی چې دا د ECF 15% برخه تشکیلوي. دغه انځور کې هم دغه د بدن مایعات په واضح شکل باندې چې دی ښودل شوي دي چې دغه چې دا د ته وایي انټرا سیلولر فلویډ دا د حجرې په داخل کې دي ICF او دغه چې دی ایکسټرا سیلولر دی یا د حجرې څخه بیرون دی. ایکسټرا سیلولر چې دی بیا په دوو ډولونو باندې ویشل شوي دي. یو ته انټرسټیشل فلویډ ویل کیږي او بل ته انټراواسکولر فلویډ ویل کیږي کوم چې په پلازما کې چې دی موجود دي. بله موضوع هغه د حجرې جوړښت دی یا سیل سټرکچر دی. هغه ابتدایي ماده چې حجره ورڅخه جوړه ده هغه د پروتوپلازم په نوم باندې یادیږي او دغه پروتوپلازم چې دی دا د اوبو، پروټینونو، آیونونو، شحمیاتو او همدارنګه د کاربوهایډریټونو څخه جوړ شوی دی.
کوبو تراشو لومړی کوبو تراشو ټولې حجرې چې دي هغه د 70 نه تر 15% پورې اوبه لري په استثنا د شحمي حجراتو یا فیټ سیل څخه چې هغه کې د اوبو اندازه کمه ده او د شحمیاتو اندازه په هغه کې چې ده زیاته ده. دوهم چې دغه پروټینونه دي پروټینونه چې ده په حجراتو کې 10% پورې پروټین موجود دی چې دا د حجرې مهمه برخه ده او دغه د حجرې پروټینونه په دوو ډولونو باندې ویشل کېږي. یو ته سټرکچرل پروټینونه دي یا ساختماني پروټینونه دي چې دا د حجرې ساختمان یا سایټوسکلیټن جوړوي او دوهم چې دی هغه فنکشنل پروټینونه یا وظیفوي پروټینونه دي هغه پروټینونه چې دندې اجرا کوي لکه انزایمونه. دریمه برخه په پروتوپلازم کې چې دا هغه آیونونه دي چې په حجراتو کې ډیر شمیر آیونونه موجود دي لکه مګنیشیم شو، پوتاشیم شو، فاسفیټ شو، سلفیټ شو، بای کاربونیټ شو چې دا په زیات اندازه باندې موجود دي او همدارنګه په کم اندازه باندې سوډیم، کلورین او کلسیم چې دی موجود دي. آیونونه په عصبي او عضلي فایبرونو کې چې دا د الکتروکیمیکل سیالي چې دی د دې په انتقال کې چې دی رول لري، یعنی د عصبي او عضلي سیالو په انتقال کې چې دی دغه آیونونه رول لري. څلورم چې دی هغه فیټس یا لیپیډز دي یا شحمیات دي. په حجره کې چې د 2 څخه تر 3% پورې شحمیات موجود دي خو دغه فیصدي چې دی بیا په شحمي حجراتو کې زیاته ده. په شحمیاتو کې شحمي حجراتو کې دغه فیصدي چې ده 95% ته رسیږي لکه په ټرایګلیسراید یا ټي جي کې چې ده 95% پورې شحمیات موجود دي چې دغه شحمیات چې دي دا بیا په 3 ډوله ویشل شوي دي. یو ته سمپل فیټس ویل کېږي لکه ټرایګلیسراید چې دي، دوهم چې دی هغه کمپاوند فیټس دي لکه فاسفولیپیډز، سفنګولیپیډز، دریم چې دی ډرایوډ فیټس دي لکه کولیسټرول. پنځم ماده چې په پروتوپلازم کې موجوده هغه کاربوهایډریټس دي یا کاربوهایډریټونه دي. په حجره کې چې دی 1% پورې کاربوهایډریټونه موجود دي خو ځینو حجرات شته دي چې په هغې کې کاربوهایډریټونو اندازه چې دی زیاته ده لکه د ځیګر په حجراتو کې 6% کاربوهایډریټ موجود دي او په عضلي حجراتو کې چې دی بیا 3% پورې کاربوهایډریټ چې دی موجود دي. په بدن کې 1500 ګرامه کاربوهایډریټ چې دی دا د ګلایکوجن په شکل ذخیره کېږي چې له دوی جملې څخه 100 ګرامه چې دی هغه په ځیګر کې او 400 ګرامه په عضلاتو یا مسل کې چې دی ذخیره کېږي. نو دا د حجرې لومړی درس یا لومړی برخه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. انشاءالله په بل درس کې به د حجرې په برخو باندې چې حجره له څو برخو څخه جوړه شوې په هغې باندې بحث کوو. که تاسو غوښتنه، نیوکه، پیشنهاد لرئ نو کولی شئ له موږ سره یې شریک کړئ.